په افغانستان کې د اسلامي امارت پر راتګ سره د هیواد په ټولو ولایتونو کې سلګونه دښمنۍ پر دوستۍ اوښتې دي او د پاتې هغو د ختمېدو هڅې روانې دي. د کوټ ولسوالۍ ولسوال مولوي صدیق الله منصور وایي په دغه ولسوالۍ کې 11 دښمنۍ موجودې وي چې له ډلې اووه هغه حل شوي دي او د 15 دښمنیو پر حل کار روان دی. عزتمندو دلته تقریبا چې ټول 11 دښمنۍ وي چې هغه کې مړي شوي او څوک دوه طرف نه شوي او څه یو طرف نه وو. هغه کې تقریبا چې اووه دښمنۍ داسې دي چې هغه حل شوي دي او د هغې دعا وشوله او هغه کې مسؤلین ملګرو هم برخه اخیستې وه. هغه دښمنان سره د دوستۍ په ټغر باندې کېنول شو. بیا دې دپاره موږ یو د ولسوالۍ په سطحه یو کمیسیون جوړ کړ چې هغه کې علما دي، قومي مخور دي. نو تقریبا چې اوس فی الحال یو 15 دښمنۍ داسې دي چې د هغوی واکونه اخیستي جریان لاندې دي او نورو کې هم بس ملګري لګیا دي، دغه کمیسیون پکې لګیا دی، کوشش کوي چې دا څومره دښمنۍ دي دا په دوستۍ سره بدلې کړي. د کوټ ولسوالۍ قومي مخور حاجي امیرجان کوټوال وایي د امارت پر راتګ سره یې په ولسوالۍ کې ډیری هغه کورنۍ چې مخکې به د یو بل د وینو تږي وي اوس د مینې، ورورولۍ او خوشحالۍ ژوند کوي. هغه بدۍ چې هغه حل شوي دي په دغه اختر کې به زه داسې درته ووایم چې د هغې کورنۍ یو زنانه ماشومان یو بل کره ته لاړل، دا ژړا یا د خفګان نه یا د خوشحالۍ نه، خو د خوشحالۍ نه د هغو په سترګو کې اوښکې را روانې وي او یو بل ته یې مینه ورکوله، یو بل ته یې محبت ورکول. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی قاري عتیق الله صادق له مسؤلینو غواړي چې د کوټ ولسوالۍ کې پاتې شخړې، ناخوالې او بدۍ ژر تر ژره حل کړي. امارت راتلو سره انشاءالله ډېرې بدۍ او ډېرې ناخوالې پای ته رسېدلي او موږ غواړو چې نورې دا بدۍ او ناخوالې هم پای ته ورسیږي. انشاءالله مشران په دغه کې هڅو کې روان دي او مشران هڅه کوي چې دا ټولې بدۍ ناخوالې دا ټولې پای ټکي ورته کېږي. ننګرهار کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې تر دې مهاله نږدې 2000 دښمنو کورنیو ترمنځ روغې جوړې شوي دي.